طالبانو بالاخره غبرګون وښود، وایي د پاکستان مرستې مو ځکه رد کړې چې موږ ته یې په کمه سترګه کتلي وه. دا چې نورې څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. افغان طالبانو د پاکستان د صدراعظم انور الحق کاکړ د یو جنجال پارونکي پیغام له خپرېدو وروسته د افغانستان د زلزله ځپلو سره د پاکستان مرستې رد کړې. یو طالب مقام چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي امریکا غږ ته ومنله چې دا پریکړه د پاکستان د صدراعظم کاکړ د ایکس په حساب کې د یو پیغام له خپرېدو سره تړلې ده. دا جنجال له هغې وروسته پیل شو چې په افغانستان کې له زلزلې څخه وروسته انور الحق کاکړ په خپل ایکس حساب کې ولیکل چې 1500 خیمو، 1500 کمپلو، غذایي او طبي موادو بار به یو الوتکه له یوې روغتیایي ډلې سره افغانستان ته استوي. له طبي پیښو سره د پاکستان د مبارزې ادارې دا مرستې برابرې کړې وې او په اړه یې په خپل ویب سایټ کې معلومات خپاره کړي وه. څو ساعته وروسته بیا کاکړ ادعا وکړه چې د طالبانو له غوښتنې وروسته یې دا مرستې برابرې کړي، خو طالبانو له هیڅ هیواد څخه په رسمي ډول د مرستو غوښتنه نه وه کړې. نوموړي همدغه راز د مرستو په اړه ناسم معلومات خپاره کړي وه. هغه همداراز لیکلي وه چې نور خیریه مواد به هم افغانستان ته واستول شي، خو طالبان وایي پاکستاني الوتکې ته د ناستې اجازه نه ده ورکړل شوې. دغه طالب مقام د وټساپ له لارې د دغه مرستو په اړه امریکا غږ ته وویل، سره له دې چې هیڅ غوښتنه نه وه شوې او زموږ په حکومت باندې ملنډې وهل شوې وې. دغه طالب مقام د پاکستان د صدراعظم په څرګندونو انتقاد وکړ او هغه یې غیر مسؤلانه وبللې او ویل چې د پاکستان مشرتابه باید د افغانستان په اړه په خپلو څرګندونو کې فوق العاده محتاط واوسي. خو یو پاکستاني مقام چې هغه هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي وویل کابل نه هو وایي او نه وایي. هغوی د مرستو رسمي غوښتنه کړې ده، ویلي دي چې دغه مرستو د وخت په اړه به موږ ته احوال راکړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.